بسم الله الرحمن الرحیم. تیر درس کې مونږه ورډ پروګرام کې آپشنو کې تقریبا پروفینګ کې آټو کریکټ کې دغه بخش باندې خبرې کړې وي. صحیح ده. دې کې یو بل بخش دی په نوم د ایکسپشنز. ایکسپشن معنی استثناء. دې کې ګوره لیکلي ډو ناٹ کیپټلایز آفټر. کله چې ته ا نقطه ولیکي هغه نه بعد کوم لغت لیکي هغه کیپټلایز کیږي نه. لکه څنګه وګورئ تاسو دلته زه راځم لیکم کمپیوټر چې انټر کلیک کوم اول حرف چې کیږي کیپټلایز کیږي. خو که چیرې ولیکم ا ډاټ کمپیوټر بیا هغه نه کیپټلایز کیږي. نو که چیرې ته کوم لغت غواړې یا کوم څو حروف غواړې هلته اټکې اټ کولی شي. دې تیار اټ شوي دي حروف دا اوس وګوره دا اټ شوي دي. که بلې اټکې هغه هم اټ کولی شي. پکې بلې لیکلي دي انیشیل کاپس یا کاپس. نو دلته وګوره دغه لیکلو نه معلومیږي که چیرې داسې یو لغت مونږ ولیکو لکه آی ان. صحیح ده. اول حرف غټ دی نور واړه دي. دلته وګوره کاپس ته اول دوه حروف غټ دي نور واړه دي. داسې کوم لغت مونږ ولیکو او هغه دلته مونږ اټ کړی کمپیوټر دغه غلطي نه نیسي. لکه دا اوس وګوره دا آی ډیز لیکل شوی که نه دی دا زه ریموف کوم ډیلیټ مې کوم. اوکې مې کلیک اوکې مې کلیک بیا مې اوکې کلیک کوم. اوس تاسو وګورئ چې کله زه آی ډي ایس داسې لیکم انټر کلیک کوم هغه کمپیوټر کورکټ کوي جوړوي. صحیح ده. نو که چیرې ته کمپیوټر ته چې وروره نه دا کار مه کوه دا مه کیپټلایز کوه. ډو ناٹ کورکټ مې جوړوه. ګوره ډو ناٹ کورکټ چې شی کورکټ نه کوم آی ډیز دا به نه کورکټ کوې. اټ باندې کلیک کړه اوکې کلیک کړه هغه نه وروسته بیا اوکې کلیک کړه بیا اوکې کلیک کړه. اوس ګوره زه لیکم آی ډیز کورکټ کوي نه یې کوي. نو هلته ته کولی شي بعضې داسې لغتونه اټ کړي چې کمپیوټر هغه جوړ نه کړي. بل ورپسې بلې لیکلي دي ایکسپشن کې اډر کورکشن. اډر کورکشن کې ګوره ډو ناٹ کورکټ. که چیرې زه کمپیوټر ته ولیکم سلام سلام کمپیوټر نه پیژني. صحیح ده. دا صفحه بیخي بندوم بله صفحه اخلم. مثلا لیکم حضرت ولی. حضرت ولی کمپیوټر نه پیژني. یو منټ صبر وکړه. زه دلته دغه آپشن باندې م کلیک کړی دی دغه نه زه کلیک لرې کړم ایکسپشن ته لاړم. ښه یو منټ صبر دا زه دا ورډ فایل بیخي بندوم سر نه ورډ فایل خلاصوم. بعضې لغتونه داسې دي کمپیوټر کې اچ شوي که نه. مثلا لیکم سرباز لیکم سرباز هم هغه د جوړی. سلام لیکم سلام. یا داسې یو لغت چې کمپیوټر یې ونه پیژني. مثلا دا زه کوم لیکم چې خان دا مې ولیکو. اوس دا ګوره کمپیوټر غلط نیسي و دا غلط دی. صحیح ده. غلط یې ونیو که نه. نو زه دغه لغت هلته اټ کوم ورته چې کله زه داسې لغت لیکم هغه به نه کورکټ کوي. صحیح ده. السلام و سرباز و اسلام دا مخکې اټ کړي وو ما پکې. نو په دې خاطر به ګوره همدا لغت ما کاپي کو سو ای د په دې کې تقریبا دوه څلور شپږ دانې ایګانې دي پکې. صحیح ده. نو زه دلته راغلم څه چل مې که فایل ته راغلم آپشنز ته راغلم پروفینګ ته راغلم اټو کریکټ ته راغلم ایکسپشنز ته دلته راغلم هغه مې دلته اټ کړ. دا څه کو دا مې اټ کړم اټ مې کلیک کړ اوکې مې کلیک کړ بیا مې اوکې کلیک کړ بیا مې اوکې کلیک کړ. اوس چې زه کله دا لغت لیکم ګوره دلته زه راغلم خان لیکم خان څو دانې وي شپږ دانې وي که نه. ان کلیک کړم اوس یې نه کورکټ یعنې غلطي نه نیسي وایي دا صحیح دی که نه مخکې اشتباه و. خو که چیرې زه دا ډیلیټ کړم بیرته دې ځای نه نو بیا به د ده غلطي نیسي وایي دا لغت غلط دی. دلته راغلم دې ځای کې مې دا څه کړه ډیلیټ مې کړه اوکې مې کلیک کړه اوکې مې کلیک کړه اوکې مې کلیک کړه. نو اوس چې همدغه لغت زه بیا لیکم ګوره خان مې ولیکه پکې صحیح شوه. دا تقریبا شپږ دانې ای مې ولیکه انټر مې کلیک کړه. دا فایل ورته بیا سر نه بند کړم خلاص پې کړم ځکه کله کله چې دی تر څو چې فایل ته کلوز نه کړې هغه بیا کار نه کوي. مخکې تاسو ولیده که نه. نو اوس بیا دا دی هغه وکړو باید نغسته خو ایخلي مقصد ښه اما مخکې مې ته کار وکړم. نو نه شپږ دانې ای دي دې کې دوه څلور خو یو بل نوم ورته واخلم مثلا ګوګل غلط لیکم صحیح شو ګوګل مې غلط ولیکه ګوره دا غلط نیسي که نه. دا مې سلیکټ کړه لاړم کاپي مې کړه او دلته اټ کوم دلته راغلم اټ مې کړه اټ باندې مې کلیک کړه صحیح شوه. د دې مشکل دا ده چې دا کوم لغت زه اټ کړم هغه اټومیټیکلي بیا ډکشنري کې مټ کېږي فکر کوم. نو اوس د نه بعد ګوره همدغه لغت انټر مې غلطي ونیوله نه نیسي غلطي صحیح شوه.
دا کار کوي. او د نه وروسته بل بخش چې موږ سره دی په آټو کریکټ کې راځم چېرته پروفینګ ته راځم. ورپسې بل موږ سره چې دی هغه مات آټو کریکټ دی. دا د ریاضي دپاره استعمالیږي. زیاتره د ریاضي فورمولونه شیان چې موږ لیکو څه اشتباهات شیان پکې هغه دی خپل آټو کریکټ کوي. خو په هر صورت دې ځای کې وګورئ دا بعضې شیان د مخکې نه اټ شوي دي کمپیوټر کې لکه نور ځایونو کې چې اټ شوي وو. لکه که چیرې ماته داسې سمبول پکار دی ګوره ماته دا اسټریک سمبول پکار دی. تاسو ګورئ دغسې سمبول پکار دی. زه که چیرې دغه لیکل وکړم او فاصله کلیک کړم انټر کلیک کړم دغسې سمبول ماته راوړي. اوس وګوره ماته دا سمبول پکار دی. زه څه لیکم بیکورډ سلیش AST لیکم نو ماته به هغه سمبول راځي. ګوره بیکورډ سلیش AST فاصله چې کلیک کړم هغه سمبول ماته راوړي. دا مخکې نه اټ شوي دي هلته تیار. که چیرې تاسو ته نه وي پکار او غواړئ چې دا کار ونه کړي دې ځای کې به دا دواړه آپشن چې دي دا دواړه به غیر فعاله کوي. یو باندې کار نه کوي دواړه هم چې غیر فعال کړي اوس هماغه شی ولیکه سلیش AST ولیکه انټر کلیکه کار نه کوي. یعنی یوه به نه انتخابوئ یا دواړه به غیر یعنی یا چک مارک یا ان چک کړي دواړه یعنې تنه یو دانه کار نه کوي په تنهی باندې. همدارنګې دې خو ته موږ سره چې دی آټو فارمټ دی دا لږ زره مهم دی زیات استعمالیږي. آټو فارمټ از یو ټایپ دې کې ګوره اول لیکلي سټرایټ کوډس وت سمارټ کوډس. کله که تاسو پام کړئ کله چې زه دا خط اندازه زیاتوم زه یو نوم لیکم تخلص چې لیکم تخلص خلک کوټیشن کې نیسي که نه نیسي. مثلا زه لیکم محمد اسلام هغه نه وروسته څه کوم صیبزاده لیکم. زه غواړم دا تخلص چیش کې ونیسم کوټیشن کې نو دلته راځم شفټ نیسم دغه د انټر مخامخ دی خو یو بټن ده چې په دې کلیک کوم دا کوټیشن ګوره داسې ګرد راځي ویني ډبل کوټس ګرد راځي که نه راځي دي که نه ګرد دا ګوره دا ګرد دي دا څنډې ګورې څنډې تاو دي نه صحیح ده. اوس که بل مثلا زه لیکم چې مثلا اوم لیکه چې حضرت فاصله ولی مې ولیکه تخلص دی که نه نو یا حضرت ولی تخلص ته چیرې چی شی اعزام همداسې ښه دا مې ولیکه. دا اوس ګوره دا کوټیشن ډبل کوټس ګرد راځي. خو که چیرې ته دلته راشې فایل ته آپشنز ته راغلې او په دې باندې د کلیک ونه کړو یعنې دې نه د کلیک لرې کړو آټو کریکټ ته راغله دې نه د کلیک لرې کړو نو دا به سمارټ کوډ ته نه راځي سیده به یې داسې بره خوا دا کوډس په نه د کوټیشن دا به داسې نه وي دا به د سیده بره خوا ته تلي. ګوره اوس ته زه راغلم همدا حضرت ولی بیا لیکم حضرت ولی کوټیشن مې واخیست اوس څه رقم راځي اعزام ویني. نو که چیرې تاسو ته پکار وي په دغه شکل باندې هغه آپشن باندې به کلیک وکړي که پکار درته نه وي کلیک ته لرې کړئ. ورپسې بل آپشن موږ سره چې دی پروفینګ کې چې لیکلي دي فراکشن وت فراکشن کریکټر. ګورئ که چیرې تاسو یو ځای کې غواړئ کسري عادات ولیکئ مثلا زه لیکم 1/2 نو یو ولیکم فارورډ سلیش دې ته فارورډ سلیش وایي هغه بله مخې چې اخوتی هغه ته بیکورډ سلیش وایي. دا ولیکم 1/2 فاصله کلیک کړم دې نه چې جوړېږي 1/2 جوړېږي فاصله چې کلیک کړم. ګوره بیا 1/4 ولیکم بیا فاصله کلیک کړم 1/4 جوړ شو. که چیرې ته غواړې چې دا کار ونه شي آپشن ته راځم پروفینګ ته راځم دلته راغلم دې نه کلیک لرې کړم فراکشن نه دې نه کلیک لرې کړه. اوس وګوره هماغه کار زه لاندې کوم 1/2 مې ولیکه فاصله نه راځي 1/4 مې ولیکه نه راځي. صحیح شوه یعنې انتخاب کو اوسي دا ډېر ښه دی. زیاتره وخت کې خلک کتابونه لیکي نو دا په درد خوري. بل دې لیکلي بولډ ان ایټالیک. که چیرې زه یو لیکل وغواړم چې هغه بولډ او ایټالیک شي د بولډ لپاره د لیکلو په سر کې لغت اوسي جمله اوسي هر څه اوسي شفټ سټارک به وهم چې دغسې سمبول راشي داسې ګوره او په آخر کې نو هغه لیکل به بولډ شي. که ایټالیک غواړم انډرسکور به ولیکم بیا به انډرسکور په آخر کې هغه څه کېږي ایټالیک کېږي. لکه څنګه ګورئ ما دونه لیکل کړي دی زه دا لیکل لږ زره واړه کوم مثلا رنډي مې ولیکه یو پاراګراف انټر مې کلیک. اوس که چیرې زه دا وغواړم چې دا ټول بولډ شي بولډ مې دلته ولیکه او دې ته هم راغلم بولډ مې ولیکه ټول څه شو بولډ شو یعنې هغه سټارک علامه مې ووهله. که چیرې زه وغواړم چې دا ټول ایټالیک شي صحیح شوه ایټالیک شي دلته شفټ نیسم انډرسکور علامه وهم او د اخر کې مې زه راځم شفټ نیسم انډرسکور علامه وهم ټول څه شو ایټالیک شو. نو دا کار خو موږ دې ځای نه هم کولی شو دې ځای نه هم خو دا یې شارټکټ کي ده. نو که چیرې تاسو وایئ چې یاره استاد دا کار نه غواړم زه یا دا ورډ دا کار نه کوي راځئ آپشن ته دې نه کلیک لرې کړه. اوس وګوره اوس به دا کار نه کوي. زه راغلم څه چل مې وکړم مساوي رنډي مې ولیکه یو پاراګراف لاړم اول سر کې مې اسټریک سمبول استعمال کوه آخر کې مې استعمال کوه بولډ شو نه شو نه کوي کار.
ورپسې بل کمانډ چې موږ سره دی عبارت د چیش نه دی لیکلی انټرنیټ نیټورک پات وت هایپر لینک. کله چې زه د انټرنیټ ادرس لیکم که هغه ایمیل وي که ویب سایټ یا څه شي هغه خپله لینک اخلي. لینک ګوره لیکم زه خپل ایمیل لیکم iSaifzada@gmail.com دا مې ولیکم چې دغه انټر کلیکم هایپر لینک نښانه واغستو او چې کله دې ته نږدې کېږي کنټرول ونیسي لینک غوندې راغلی کلیک چې وکړي خلاصېږي درته همدا. نو که چېرته وایي چې نه یا مثلا زه ګوره ګوګل ادرس لیکم www.google.com انټر کلیک کوم لینک اخلي ځان ته. که وایي چې دا کار دې نه کېږي فایل ته راځئ اپشن ته راغلی پروفینګ ته دیس ته راغلی دې نه کلیک لرې کړئ. اوس تاسو اوس وګورئ دا کار به نه کېږي. زه راځم لیکم www.google.com راغی دلې نه iSaifzada@gmail.com دا مې ولیکم راغی رانغی چې رانغی ورسره. نو کلیک وسي دا ډېر ښه دی ښه چې د انټرنیټي ادرسونه خپل ځان مشخص کوي بیا چې دا کلیک وسي. بلې لیکلي آرډینل وت سوپر سکرپټ څه مطلب ګورئ زه که چیرې بعض ځایونو کې ګوره اول نمره دویم نمره دریم نمره که نه اول نمره ته فرست وایي دویم نمره ته سیکنډ او دریم نمره ته تھرډ وایي. که چیرې زه اوس مثلا ولیکم سټوډنټ نیم صحیح شوه بیا مې ورته ولیکم پروګرام بیا مې ورته ولیکو ریزلټ صحیح شوه ومې لیکه چې مثلا اسلام دی ما سره بل خان دی ما سره مثلا بل سلام دی ما سره دا کسان دی دوی ټول څه وایي موږ سره دوی ټول چې دی موږ سره تقریبا ډي آی ټي دم ډي آی ټي داخله کړې ده دیم ډي آی ټي داخله کړې ده او دیم ډي آی ټي داخله کړې. دا کس اول نمره راغلی دی دا کس صحیح سره رقم لیکم یو لیکم ایس ټي لیکم یو ایس ټي چې فاصله وهم هغه نه فرست جوړېږي صحیح ده فرست جوړ شو. او که چیرې دلته زه لاندې راشم دا دویم دی دوه ولیکم ان ډي ولیکم او انټر کلیکم دی نه سیکنډ جوړېږي صحیح شوه. لاندې راشم دلته فاصله وهمه 3RD ولیکم انټر کلیکم دی نه تھرډ جوړ شو. که وایي چې دا کار ونه شي نو بیا به راشي چېرته فایل ته راشي اپشن ته پروفینګ ته راځئ اټو کریکټ ته چې راغلی دې نه کلیک لرې کوئ. نو اوس تاسو اوس وګورئ چې کله زه اوس دلته راشم همدغه پاکوم لیکم 3RD چې په چکو شي مو وهې کار نه کوي فاصله خو لرې پرېږده. بل ګورئ که چیرې زه دلته لیکم سټوډنټ نیم غواړم بل کالم شروع کوم دې دپاره څه کوم دوه دانې منفي علامې استعمالوم بیا لیکم مثلا پروګرام خو چې کله انټر کړم منفي علامونه ډاش جوړېږي ډاش صحیح شو جوړ شو که جوړ نه شو. نو که چیرې تاسو نه غواړئ دا کار وشي راځه چېرته پروفینګ ته راځه آپشن ته دا خو کلیک دا خو مو ویلې دې نه کلیک لرې اوس دې نه چې زه کلیک لرې کوم هغه کار بیا کوم ګوره سټوډنټ نیم بیا منفي پروګرام انټر کلیک کوم پوه شو هېڅ شی هم نه شو پوه شو په خبر باندې. په همدې شکل باندې موږ سره پروفینګ کې بل شی دی بل یې لیکلي دي که دا وروسته ووایي بل درس کې وایي وبه مې څو دانې به ووایي ورکوئ اټومیټیک بولټ لیست دا څه کار کوي اټومیټیک بولټ لیست څه کار ګورئ کله چې زه یو پاراګراف لیکل کوم که نه که دې ته وغواړم چې بولټ نمبر ورکړم دا سلیکټ کوم راځم چېرته تیزې نه بولټ نمبر اخلم نو ګورئ دا بولټ دی که نه دی دا مې ورته واخیستو یا مې بل ډیزاین ورته واخیستو صحیح ده. اوس که چیرې ته دا وغواړې خپله راوړئ کمپیوټر ته خپله یو چی لیکل کېدای راشي نو شفټ به ونیسئ اته باندې به کلیک کړئ دغه سټارک بټن به راوړئ دې ته اسټریک بټن وایي هغه نه وروسته فاصله ووهه راغی که رانغی خپله راسي یعنې دې ځینه او دې ځینه یو شي د فرق نه کوي ډیزاین بیا بدلولی هم شي. که وایي چې نه دا کار دې نه کېږي بیا راځه فایل ته آپشنز ته چې راغلی پروفینګ ته راځه اټو کریکټ ته راځه دې نه دغه نه دی اټومیټیک بولټ لیست دې نه کلیک لرې که اوکې مې کلیک که اوس وګورئ زه راځم شفټ مې ونیو اته باندې مې کلیک که سټارک فاصله مې وهلې لیکل کوم چې راځي نه راځي. بل ګوره نمبرینګ هم موږ ورکولی شو نمبرینګ څه رقم دی ما تاسو ته مخکې ویلې ګوره که چېرې ته غواړې چې خپل لیکلو ته نمبرینګ ورکړې هر پاراګراف ته دي چې نمبر اخلو که نه اخلو موږ اخلو که نه دا نمبر دی مثلا دا سټایل دی اوس دا زه خپل هم کولی شم څنګه خپله کولی شم غواړم نمبر وکړم یو لیکم نقطه فاصله ګوره اوس راځي که نه راځي یو منټ صبر وکړئ تاسو زه بیخي دغه صفحه نوې کوم کله کله صفحه چې نوي شي بیا ډېر فرش کار کوي یو مې ولیکه نقطه فاصله نه راځي که نه راځي نه راځي د دې علت څه دی چې نه راځي ځکه دې نه کلیک مونږ لرې کړی دلته تاسو څو ګورئ کېدای شي دې نه کلیک لرې کړی اوسي ګوره اټومیټیک نمبر لیست کلیک ته لرې دی زه په دې باندې بېرته کلیک کوم اوس چې کلیک زه وکړم اوس ګورئ ورته اوس ولیکم یو نقطه فاصله
راځي که نه راځي؟ بل فارمټ یې پکار مثلا یو قوس ته ورکړه فاصله اے بي سي د پکار ده مشکل نشته دی سلیکټ کړه دا پاکه ا نقطه فاصله صحیح شوه که غټه اے بي سي د پکار ده غټه ولیکه داسې کیپټل ا ولیکه نقطه فاصله که قوس والا د پکاري غټه ا ولیکه او بیا هغه نه وروسته قوس ته ورکړه بیا انټر فاصله انټر دا نمبر خپله راځي که نه راځي خو که چیرې تاسو غواړئ چې نه دا شی دې نه راځي خلکو کار اسانه کوي پرې چې خلک همداسې په تکلیف شي نو دې باندې بیا کلیک مه کوه نو دا دواړه څه کار کوي دا چې د بولټ نه هغه راوړي راته او دا څه کار کوي نمبر راوړي راته صحیح شوه د نورو باندې به له خیر سره بل درس کې خبرې وکړو انشاءالله نو دا زموږ د نن ورځې درس